علی رضی الله عنه خپل بیبي فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه. هغې ورولېږله ورشي ویل پلار ته ووایه چې ما ته یو خادمه راکړه یا خادم غلام راله راکړه چې د کور کارونه راسره کوي، ځکه دا لاسونه مې چودېدلي دي د کار د لاسه، خادمان راغلي دي. فاطمه رضی الله عنها راغله، د عایشې رضی الله عنها کور ته ور داخله شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس یې وکړو، خو نبي صلی الله علیه وسلم په کور کې نشته. هغه واپس لاړه. عایشې رضی الله عنها له سوال جواب پرېښودلو. که پلار مې رالو ورته ووایه چې دا شانتې راغلې وه او یو غلام او یو خادم یې غوښتلو چې ما سره د کور کار کې کومک کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته رالو، عایشې رضی الله عنها ورته ویل لور دې راغلې وه او د کور د خدمت دپاره یو غلام غوښتلو، خادم یې غوښتلو. نبی صلی الله علیه وسلم ډایرکټ د هغې کور له ورلو. نو چې ورلو، علي رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها داسې یو ټراټو د یخنۍ نه په هغې کې دننه شوي وو. نو چې کله یې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل، نو هغې پاڅېدل. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې خیر دی مه پاڅېږئ، د دې نه مه وځئ، مونږ باندې خو کمبلې پرتې. هغې داسې یو ساده د غربت زندګي وه، ټراټ دا شانتې په ځان یې راچولی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې خپل قدمونه مبارک ور دننه کړله. نو هغې ورته خپل شکایت وکړو. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ویل زه تاله د دې نه بهترین کلمات نه ښیم چې هغه به ستا دپاره د خادم نه کافي شي. ویل ولې نه؟ ویل هغه کلمات دا دي چې د هر مانځه نه وروستو لس ځل سبحان الله، لس ځل الحمدلله، لس ځل الله اکبر دا وایې. دا په دې یو حدیث کې لس ځل راغلي دي، بل حدیث کې 15 ځل راغلي، بلکې 11 ځل راغلي دي او په یو کې 33 راغلي دي. دا ټول په احادیثو کې شته. چا چې په کومه طریقه باندې عمل وکړو، زموږ د پیغمبر طریقې دي کې دا نشته چې یاره دې باندې به عمل کوي او دې باندې به نه کوي. احادیث پکې صحیح راغلي دي، ټولو باندې عمل کولی شي. نو ویل د یو مانځه نه چې ته لس ځل سبحان الله وې، وروستو لس ځل الحمدلله وې، لس ځل الله اکبر وې، دا څو شولو؟ 13 شو. 5 منځونو نه وروستو دا راجمع کړه نو دا شو 150. او ویل چې کله د ماسخوتن خپل بسترې له راشي نو 33 ځل سبحان الله، 33 ځل الحمدلله او 34 ځل الله اکبر وایا. نو ویل دا سل شلو وه، خو ویل د الله په تله کې هغه 1.5 سل په 1.5 زرو حسابېږي او دا سل د الله په تله کې زر حسابېږي. نو دا ټول څو شلو؟ 2.5 زره. نو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي نه داسې لاس ونیولو. نبي صلی الله علیه وسلم به چې کله یو کس متوجه کولو، داسې لاس به یې ترې نه ونیولو، دې لپاره چې دا خبره د ده په دماغو کې بالکل کینی. ورته ویل دا راته ووایه چې کوم یو انسان به چې هغه ډېر تکړه شي او د ورځې 2.5 زره ګناهونه وکړي، یعنې دا یو نیکي رب العالمین د یو بدې په مقابله کې اچوي. که ته ډېر تکړه شي د ورځې 2.5 زره ګناهونه وکړي، ستا دا 2.5 زره نیکي الریډي پرتې، دا 2.5 زره ګناهونه دې پرې ختم شولو. څومره یو ښایسته اسانه نسخه یې راته ښودلې ده. موږ د دې نه څنګه غفلت کوو، څنګه چې مونځ وکړو ټول زر پاسېږو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو کس د لمنې نه ونیولو چې مونځ نه بعد ډایرکټ پاسېدلو، سنتو ته ودرېدلو، لمنې نه یې راښکېدلو. ویل کېنولو. ویل ځکه مخکیني قومونه الله رب العالمین په همدې باندې هلاک کړي دي چې د مانځه نه وروستو به ډایرکټ پاسېدل. کېنه ذکر اذکار وکړه، بیا وروستو سنت کوه که نه.